یو بزرگو عبادت به کول تیار روټای به ورته راتله یو 3 ورځې پې روټای بند شوه امتحان چې روټای بند شو نو دا بزرګ لاړو د یو یهودي په دروازه کې سوال چې وګیم یهودي ولې 3 روټای ورکړي خو چې دی راووتو دا یهودي سپی هغه ورپسې چې سپی ورپسې شو ده ورته یو روټای واچو سپي روټای وخوړه بیا یې ورپسې غپل بله یې واچوله چې هغه وخوړه بیا یې غپل بله یې واچوله چې هغه وخوړه بیا یې غپل بله یې واچوله 3 والا روټۍ ور واچولې بیا هم ورپسې سپي غپل نو دا بزرګ ورته وایي کور دې وران شه چې وران دې شي خو مالک دې 3 روټۍ راکړي نو 3 والا مې درواچو نو اوس ولې راپسې راغلی سپي ورته ویل بزرګه کور تا وران شه چې خدای روټۍ در کوله نو په کوټه کې ناست پې د هغې عبادت پې کول او چې امتحان دپاره یو 3 ورځې در باندې روټۍ بند شوه نو رالې د خدای د دشمن په کوڅه کې دې سوال وکړو زه د دې یهودي سپی یم کاله شم د ده په دروازه کې نو روټۍ له د بل چا دروازې ته نه ځم او ته رالې د یهودي په دروازه کې دې سوال نن موږ نه هغه بزرګان دي نن یو راغلی راته چې د دې اوقافو وزیر راته یو کال وشو 50,000 روپۍ اعلان کړی او تر اوسه ویل چا رانه کړی مال ډېرې ښه وکړه ډېره کې مې وی چې خدای دې نور ورپسې بیخ بنیاد وباسه دا اعلانونه خو دوی هر وخت کې ضیاءالحق 10 کاله اوښکې د اسلام اعلان نه دی کړی کړی دی که نه دی 10 کالو بلکې توبه استغفار زویم چې هغه دا دعوا وه چې لا اسلام وم نه چې ما درته اعلان کړ د خدای نه مې مخکې درته ویلي دي هغه یو ښځه وه غوای لنګه چې غوای لنګه شوه بچي ټوپونه را ټوپونه ول داسې په کمر یې کوو چې په کمر یې کوو نو خاوند ورته چې ښځې دی بچي خیال کوه ټوپونه موپونه وایي مست غوندې دی چېرته دی کمر نه ونه هغې ویل ډېره ښه ده مېړه یې بهر لاړو چې راتلو هغه سخی د کمره غورځېدلی و مړ ښځې ورته ویل سړیه سخی خو مړ شو ویلې ولې وی کمر نه وغورځېد ویل مردار یې ما چې درته ویلي چې خیال یې کوه ویل سړیه د خدای کار و نو خدای راوغورځولو وی پلیتې نو د خدای نه خو مخکې ما درته ویلي چې د دې بچي خیال کوه ما خو د خدای نه مخکې درته نن ستا د ملک نظام داسې دی چې د خدای نه مخکې دوی اعلان کړی و د اسلام راغی د ماره کې چې ګرځه ورپسې دا اعلانونه خو آسان کړ دا لا څه کوې یو وزیر و خدای ورپسې ورکم زما زوی چېرته نعت ویلی و په سکول زما زوی چې نعت یې ویلی نو وزیر را پاڅېدلی دی چې ډېر ښه نعت یې وی او ما 100 روپو اعلان درته وکړ دا 8 میاشتې وشو والله که یې تر اوسه انم ورکړی زما زوی نو زوی نه ما ته هر وخت یادوي یاره وایي ما ته خو وزیر 10 روپۍ ورنه کړه بله ورځ مې ورته وایي مه یادوه بیا د هغه کور وان شو ته 10 روپۍ غواړې خیر په تو پسې ولګي عرض مې دا و چې بنیادي مسله د سود متعلق چې ده 2% چې پتا لازم دی هغه دا چې د دې 100 نه به ته 2.5 روپۍ ورکړې او تا ته ملاو 105 شوی 105 کې تا نه 2% خو نه دی کټ خو د سود نه کټ نو حکومت چې 2% کمې جمع کړي عام د سود پیسې د تمامو پیسو بنیاد پلیت او مردار دی بنیاد او د مالک په ذمه هم زکات پاتې دی ځکه چې د هغه د اصل مال نه کټوتي نه ده شوې تاسو پوه شئ د دې داسې مثال
د یو مولا له سړی راغی وی صاحب زمونږ کوهي کې مږه پرېوتې مږه هغه ورته څلوېښت بوکې ترې وباسه چې څلوېښت بوکې ویستې دي بیا مو به بوی کوي بیا راغی استاد خو هم څلوېښت بوکې ویستې و ماسې بوی کوي یو څلوېښت نورې وباسه چې څلوېښت یې نورې ویستې دي بیا یې بوی کوي بیا راغی چې جیا خو مغسې بوی کوي وی یو څلوېښت نورې وباسئ چې شپږ شلې بوکې وویستې او وی مغسې بوی کوي ویل هلکه مږه هم پرې ویستې ده وی نه جي مږه خو نه ده ویستې کور دې وران شه مږه وباسه نو بیا څلوېښت بوکې وباسه کوی به پاک اول خو ترې مږه وباسه نو مږه په کې ده وخت دې څلوېښت بوکې ترې وباسه پاک نن ستا د ملک دا مثال عزیزانو عرض مې داو چې د سود د زکات په پیسو کې زکات نه کیږي خالص مردار او خالص مردار چې پاک ولور شي ام دغه وګور یو ثابت چاټای د دوبو ثابت چاټای او په ثابت چاټای وبو کې دوه منه وبو پکې او یو ساس کې متیازي چې پکې واچي هغه چاټای نه بوبوس کی اوس به اوس کی یو ساس وای وبو دوه منه دی متیازي یو ساس کې ده ویس کا کنه او 10 پکې جامې د پیون ولی په دې متیازو ساس کې التستا عقیده ده چې د یو ساس کې متیازو سره دا ثابت چاټای پلی دغه سي یو روپۍ چې د سود هغه اصل مال کې راګډه کې ټول مال پلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو طالب تر دې او د پیغمبر ډېر خدمت کړو دلکه داوي چې اے الله دنیا کې خود په ما ایمان را نه وړ او قیامت کې به عزت ته شپارس الله ورته وې حبيبا په خپل ذات په دې قسمي کته د په حق کې او یا کرته ما نه بخنه غواړي نو به نه بخ یو سره مړ دې چې داغه خاتمه په ایمان و نشو پیغمبر لحد تا اور کوشو لحد او خپل صادر واغستو پاغه په لحد کې وغړو د پیغمبر صادر قرآن راغی چې خبردار چې دینه پس د داسې سړي په قبر ته ونه درې دا ما جهنم ته واسطه پیغمبر په خپل صادر غوړو په دې خوش فهمه کې چرته مبتلا نشي چې د چا خاتمه په ایمان نه شي ا د پیغمبر په صادرم نه بخلي بنیادی شی چې د اپجون خاتمه بل ایمان د زنکدن په وخت کې د ایمان بیلو دو عمر له تباش عمر بیا پیچ شنه راکې عرض مې داو چې زکات بنیادی شی داو چې ما تاسو ته عرض پاتې شو دا چې کوم سړي باندې کیږي 2200 روپے زګر نه تاسو کوي چې د 250 نیمو تولو سپینو زرو څومره قیمت غالبا 2200 روپے دومره در سره یو کال په تیر شي او اون لګي نو هغه نه پس بیا تسلو پسې دونی نه زکات اوس خدای دې یو بل تپوس خلق ډیر دې میاش کی کوي چې سړي سره 2300 روپے د کال په سر کیږي او د کال په ختمېدو کې هغه 2300 نه 2000 جوړي
نو دی به زکات د 200 ورکوي او که د 200 زرو به ورکوي نو دی به زکات د 200 زرو ورکوي ځکه د کال په منځ کې چې نصاب سره څومره پیسې نورې رالي او د کال په ختمېدو کې چې بیا 200 لک هم جوړې وي نو ته به زکات د 200 لک ورکوي په هغه منځ کې چې د نصاب سره کمې پیسې راځي په هغې حولانې حول شرط نه دی کال پوره کېدل ضروري نه دی ډېر خلکو دماغ کې دا چې 200 روپۍ ما سره وي د کال په سر او شپږ اتم میاشتې پس ورسره 2 لکه نورې رالې نو زه به زکات د 200 وباسمه ځکه چې دې باندې خو لا د نورو باندې لا کال نه دی نه کال هغه شرط دی چې نصاب نه نصاب راغی او منځ تر منځه چې بیا څومره ورسره راځي نو د کال په ختمېدو بیا د ټولو د ښځو کالي مالي د ښځو چې دي دام د ښځو ښځې سره 2-3 زره روپۍ نغد هم شته او 2-4 تولې کالي هم شته خو چې نغد ورسره 200 روپۍ وي نو که یو توله کالي وي هم به د دې زکات هغه نغدو سره به حسابوي او د دې به ورکوي که نغد ښځې سره انم نه وه او کالی سره زر د 9 تولو نه کم نو بیا په ښځه زکات نشته او که 9 تولې پوره و یا زیاتو بیا به د دې زرو نه لږه ټوکړه خرڅوي او زکات تاسو خیال ده نو عرض مې دا و چې زکات یو اهمه فریضه ده دې ته ډېر احتیاط پاتې شو دا چې د استعمال په څیزونو باندې زکات نشته په کور کې د لوښي دي د 10 لکو روپو په هغې زکات نشته بسترې دي کټونه دي المارۍ دي لوښي دي وغیره 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 په دې زکات کورونه دي 200 کوره دي په کرۍ دي ورکړي د دې کورونو په قیمت کې زکات نشته د هغې نه آمدن دومره راغی چې هغې باندې کال واورېدو هغې کې به بیا زکات لاری دي 14 14 او لاری چلیږي او تاله کرای راځي د لاړو په اصلي قیمت چې 2-3 लाख روپۍ دی په هغې کې زکات نشته دلته یو ملا او چا تپوس وکړو چې په سایکل کې زکات شته ولې نشته دا 100 روپۍ نه ګرځي سر عزیزانو دا اوس داسې خبرې دي چې مصیبت ته د هر ملا نه تپوس کول هر ملا هم د دې قابل نه چې ته تپوس نه هر ملا له دا ویلې څو ستا جي په دې سایکل کې زکات شته ولې نشته دا 100 روپۍ نه ګرځي 100 کپاوی جاس کې ګرځي او ځان له دې اغستې چې 3-4 کروڑ روپۍ یا 7-8 کروڑ روپۍ د هغې قیمت دی په هغې کې هم زکات نشته چې ځان لګي ما په خبرو پوهېږي یو دا چې ته د جازونو تجارت جاز هلې د تجارت دپاره نو بیا که 800 کروڑه باندې د جاز اغستې او د خرڅولو دپاره په نیت یې اغستې نو دې کې به هم زکات لاری هلې او خرڅې چیسز هلې او خرڅې موټر هلې او خرڅې تجارت دپاره بیا پکې زکات شته ما په خبرو پوهېږي اما استعمال له دې اغستې او د هغې حاصلات خوري بیا ځمکه دې دا 10 زره جیره به ځمکه دې دا 10 زره که 10 لکه جیره به ځمکه دې وي هم د هغې په اصلي قیمت کې زکات نشته نه پکې عشر شته اما د هغه ځمکې نه حاصلات راووته نو هغې کې بیا عشر یو عشر دی او یو عزیزانو بل څه شی دی ناراضي عزیزانو ما ته وګورئ یو د لل مزمکې دي او یو د اویز مکه ده چې په ټومبل وګورئ هغې کې بیا فرق
دلل مزمکی څوک به مشقته فصل کړي وي مؤونت کمی نو هغه کې با عشر لسمه ده اما چې کوم باندې تو ابيانور کې یا غویان په ګرځي ارټ مرټ کسی میسی هغه کې بیا نصف اوش دو تیرا بمن پسې دکه چلته په خرچ نور زیات نو د ځمکې حاصلات باندې بګویا کې عشر او خراج او دا کسی میسی کې اما داغه د ذات په قیمت کې زکات نو عزیزانو دی وجه دا ټول سيزونه صفا او واضح الله دې کربونه رحمتونه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په قبر و داسې خبره نشته چې هغه صفا کړي ار یو مذهب کې بچي روان نو چرته به انخلی واحد مذهب حنفی دی چې روان نو روان به بلار کې به اس خند خار اس داغه د عقل او د قیاس دلایل چې واوري عقل بده یو مولا ما ته مال کبه تاسو کوي د اسلام کدي سړي رانه واسطو بل مړه وخت چې لاور کو 27 رمضان په بیا مونږ بل څه اعلان چې لکه اخوا دی خو اسمبلی په ناسته ځکه چې اسمبلی د دوی چې دا اسمبلی د دوی چې دا غداسې شی دی لکه د کمی چرګي چې د سینې اډو کې ماتي هغه لاندې چاګي کېدی نو بچی نه وباس دا تجربه تاسو نشته هغه چرګا په یوشتمه شپه بچی وباسي چې د کمی چرګي د سینې اډو کې ثابت دي ځکه چا په دې سیده باندې یا ګول داسې رګر ورکړي او چې د سینې اډو کې ماتي سینه په مګي التا ګول رګر د ملاويږي هي کې بچي نه جوړي نو عزیزانو په دې پاکستان د سکړه کچر غناسته ده چې داغي د سینې اډو کې نشته نو هغه کې به یو شلکه کال تیر شي خو بچي به کې ونه ګور تاسو پوه شئ دا سی مونږه خوشاله وو شي چې اسلام دی او دین دی او مذهب دی او که خیر او پاسو فکر مکو دغه سی بسبب بمونه به یو دماکی به مونږ په کې الوز اوس خو په مولیانو مشوروش په لاور کې مړک اوس په ایمان درته هم چې زه په لار زمم یری په دا میراب کې هم دی الک تنوی نه لګی شیلان دی ګورا اوس څنګه موږ به پرې دی څه چل به کدوی ته وای چې ان لجی تاسو کته بل ورځ 200 په پاله چنار کې کباب شو د قوم بچي او خزي لس بلاور کې کباب لوی علماء او پتا ورځ تاسو اخبار کې وکړه زمون صدر صاحب په پندای کې بڑے خانے کې شریک بڑے خانے لو خوراک د پکیو په ټي وي دی دنیا ته خودو دا دراغه وردی چولې دا کله یو سره لاس ملو کیو خلای نه راټولېږي صاحب خلای عظیم څنګه دا راټولېږي ومنه او لګیا دی بڑے خانے خوري او پلاور او وانا او پارچنار او میران شاه په دې کې د قوم بچی تبا دا ستابل او دوی تکوي وینا نه خدای بخیر په یو لک سلیری زره پیغمبرانو کې 314 رسولانو او نور ټول نبیان رسول او نبی کې فرق رسول دې ته وایي چې هغه مدعی د نبوت هم او ورسره قانون هم
مثلا صحیفه ورسره یا کتاب چا منزل وی د اسمان نه اغل بیا د رسول د وفات نرستو ورپسې متصل بل رسول بن راتلو متصل به ورپسې بیا نبیان راتلو د نبی گویا کې غرض بداو چې هغه به دعوت د رسول د دین خلقو ته